الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که د یو چا پر ذمه باندې نامعلوم قضایي لمونځونه وي نو دا سړی چې دغه قضایي لمونځونه کوي بهتره ده او که نفل لمونځونه وکوي. محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې د نفلو پر ځای باندې بهتره دا ده چې قضایي لمونځونه څوک وکړي. دا خپل قضایي لمونځونه راګرځول بهتره دي ورته. که څه هم دته د خپلو قضایي لمونځونو تعداد چې څونه قضا سوي دي یا وختونه چې د کومو وختو د قضا سوي دي هغه نه ور معلوم، بیا هم په اجمالي توګه باندې یو څه داسې معلومات ورته وي، دومره ورته معلومه وي چې له ما څخه د دونه زمانې د څو ورځو یا څو جمعو یا څو میاشتو لمونځونه قضا سوي دي، نو بس هغه د ورځې لمونځ چې راګرځوي، مثال اول د سهار، بیا ماسپښین، بیا مازدیګر، بیا ماښام، بیا ماخوستن، نو دغه لمونځ چې د قضایي راګرځوي بس په نیت کې به دا وایي چې د لومړي قضایي لمونځ راګرځوم، هغه لومړی به کې یادوي، یا مثال اخري قضایي لمونځ یا اولنی اخري لمونځ، اولنی قضایي لمونځ، دغه نیت به بیا کوي. نو تر هغه نفل بهتره دا ده چې د خپل قضایي لمونځونه راوګرځوي. او دا خبره په الفتاوی الهندیه کې راځي، هغه وایي چې وفي الحجة الاشتغال بالفوائد اولى واهم من النوافل. اشتغال ځان مصروفه کول په فوایدو باندې چې قضایي لمونځونه څوک وکړي دا اولاد او بهتره ده، اهمه ده تر دې چې څوک نفل لمونځ کوي. الفتاوی الهندیه جلد اول صفحه 125 او دا شان فتاوی حقانیه جلد دریم صفحه 44 باب القضاء. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.